مین کډوال. څلورمه برخه. غالب شوکت ته وویل: ووایه نو. شوکت: ښه، ګوره، د رخصتۍ وخت کې به ورسې او کتابچه به ترې وغواړې. ووایه چې ما نوټ ونه لیکئ. هماغه پرونی ته به بهانه کړه، ووایه چې ناروغ وم. ښه نو، په کتابچه څه وکړم؟ کتابچه به ځان سره کور ته یوسې، خپله شمېره به پکښې ولیکې، سبا به یې ورکړې. غالب په غوسه وویل: پرېږده یې، زه شمېره چاته نه ورکوم، خو کتابچه اخلم ترې. که خپله شمېره لیکلې وه ښه، کنې هېڅ. د رخصتۍ وخت کېدونکی و. غالب په نجلۍ غږ وکړ: هوسۍ. نجلۍ شاته راوکتل، ویې ویل: څه دي؟ ما نوټ نه دی لیکلی، ناروغ یم، که کتابچه دې راکړې؟ ګوره، زما خط خراب دی، پرې پوی به نه سې. پوهېږم پرې، ته یې راکړه، سبا یې حتما بېرته راوړم. هوسۍ کتابچه ورکړه. رډ رډ یې ورته وکتل او ویې ویل: ګوره، که کرونا وې نو له ما لرې اوسه، او بل، اوس خو په کتابچه درکړم، خو صنف کې نور هم سته، بل ځل یې له ما وانخلې، له بل چا یې واخله. غالب کتابچه ترې واخیسته، خپل پر ځای کښېنست او شوکت یې په څټ ووهلو. ویې ویل: ستا د لاسه یې دومره لیکچر راکړ. پوهنتون رخصت سو. غالب کور ته راغلی. کور ته ورسېد، بې سلامه دننه سو. مور یې وویل: عجیبه وخت سو، خلک سبق وایي، عقل یې ډېر سي، ستا خو ورځ په ورځ عقل کمیږي. ولې، څه مې کړي؟ د بوډۍ مور ته یو سلام نه اچوې؟ ښه، سلام. بس صحیح سو. په غوسه خپلې خونې ته دننه سو. څو شېبې همداسې ناست و. کتابچه یې راواخیسته او له غوسې یې کتابچه څیرې کړله، او په همدې غوسه کې خوب غلبه پرې وکړه او ویده سو. ګړی وروسته یې سترګې پرانیستې. څو شېبې غلی ناست و. یو دم یې له ځان سره وویل: دا ما څه وکړل؟ د بېچاره نجلۍ ټول نوټونه مې ورته برباد کړل. په همدې افسوس کې شپه سبا سوه. پوهنتون ته روان سو. وخت یې ورسېد. د پوهنتون په بڼ کې تر یوې ونې لاندې ناست و. شېبه وروسته هوسۍ راغله. د پوهنځي تعمیر ته دننه کېده چې خالد ور غږ کړ: وبخښه، څو شېبې وخت راکولی سې؟ هوسۍ: څه سوي؟ یو وار راسه، دلته کښېنه. هوسۍ ور روانه سوه. همداسې ولاړه وه. غالب وویل: کښېنه. نه، کښېنستو ته وخت نه لرم، ژر ووایه هر څه چې وایې. غالب پورته ور وکتل. هوسۍ باڼه له یو بل سره وروستل. غالب وویل: ستا د نوټونو کتابچه رانه ورکه سوه. هوسۍ څه ونه ویل او همداسې روانه سوه. شېبه وروسته غالب هم ټولګۍ ته ورغی. ټولګۍ ته دننه سو. پر خپل ځای ناست و. له ټولګۍ تش و. ځینې محصلین نه و راغلي. یوه نجلۍ دننه سوه او د غالب څنګ ته پر څوکۍ کښېنسته. ویې ویل: زما نوم وړانګه دی، هغه اول کتار کې کښېنم. ښه، ما ویل چې ته خو په دې شیانو پوهېږې. زما موبایل کې یوه ستونزه ده، راته جوړ به یې نه کړې؟ غالب د هوسۍ خواته ور وکتل. ویې ویل: نه، زه نه پرې پوهېږم. وړانګه لا ناسته نه وه چې شوکت راغی. غالب وړانګې ته وویل: که زحمت نه کېږي پر خپل ځای کښېنه، دا زما د ملګري ځای دی. وړانګه خپل ځای ته ولاړه. شوکت کښېنست. ویې ویل: او یاره، ستا مینهوال خو ډېر زیات سوي. غلی سه یاره. ښه، خو څه یې ویل؟ خو دا موبایل کې څه ستونزه وه. ښه، خو څنګه سو؟ د کتابچې مشوره څه ګټه یې وکړه؟ غالب په شوکت ور پورته سو. ویې ویل: خاورې مشوره، زه به له تا سره ګورم. شوکت منډې کړې او غالب ورپسې و. د پوهنتون بڼ کې دواړه ودرېدل. ستړي سول. شوکت وویل: خیر، خو ګوره، یو بل مشوره درکوم. نه یې غواړم ستا دا بېکارې مشورې. ته خو غوږ شه، باور وکړه دا به ګټه وکړي. غالب او شوکت دواړه کښېنستل. شوکت وویل:
د مین کډوال درنو لیدونکو د دې ناول 5مه برخه زموږ په یوټیوب چینل باندې لیدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال